عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما زد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سروم یو ورس نمات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا غلام اے الکا اعلمک کلمات زدر تا یوسو خبری خیمہ یوسو کلمی در تا خیمہ یو احفظ الله یحفظک د الله د حکمونو او د الله د احکاماتو حفاظت کوه د الله حکمونه عملی کوه نو یحفظک الله به ستا حفاظت کوي او احفظ الله تجده امامک ته د الله د حکمونو حفاظت کوه ته به الله خپلې مخې ته پیدا کړي یعنی الله به هر مشکل کې بیا ستا مدد کوي او الله به ستا نصرت کوي الله به ستا مشکلات حل کوي او واذا سألت فاسأل الله کله چې سوال کوم د یو الله نه کوه د بل چا نه مه کوه او واذا استعنت فاستعن بالله کله چې مدد غواړم د الله نه غواړه د بل چا نه مه غواړه او واعلم فدي پوهیه شه ان الامة که دا ټول امت اجتمعت راجمع شي على ان ينفعوك بشيء چې تا له د فایده درکړي د څه شي نو لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك تا ته هیڅ شي پیدا نشي در رسولی مګر هغه پیدا به در رسوي چې کوم الله ستا دپاره په تقدیر کې لیکلې ده او ولو اجتمعو که دا خلق راجمع شي دا ټول امت راجمع شي على ان يضروك بشيء چې تا ته معمولی شان ضرر در ورسوي نو لم يضروك هیڅ ضرر نشي در رسولی الا بشيء قد كتبه الله لك مګر هغه ضرر به تا ته رسیږي کوم چې الله تا دپاره په تقدیر کې لیکلی دی رفعت الاقلام وجفت الصحف بس لیکل ختم شوی دی تقدیر لیکلی شوی دی الله چې څه ستا دپاره لیکلی دی هغه به تا ته در رسیږي نور دا ټوله دنیا چې ستا خلاف شي تا ته ضرر نشي در رسولی دا څلور پنځه خبرې عبدالله بن عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودلې چې په دې باندې عمل کوه الله به ستا حفاظت کوي یو د الله حکمونو حفاظت کوه دویم د الله نه سوال کوه دریم د الله نه مدد غواړه او څلورم خپله عقیده برابره که چې پیدا او ضرر رسونکی صرف یو الله دی مخلوق اسم نشي کولی دا خبرو باندې ته عمل کوه دا یاد یې که نو الله به ستا مخې ته ولاړي الله به ستا حفاظت کوي الله به ستا